جنرال مبین بالاخره د طالبانو خلاف خوله خلاصه کړه ده چې څه یې ویلي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. جنرال مبین چې د طالبانو ترمنځ په حقیقت ویلو مشهور دی، یو ځل بیا یې داسې خبرې کړي چې د خلکو د تود هرکلي سره مخ شوي. هغه وایي په زوره باید پر چاګیر او حجاب جبري نه کړل شي. هغه قسم خوري او زیاتوي چې کله کابل ته راغلل هیڅ بې حجابه ښځینه یې نه ده لیدلې. مبین وایي دا کارونه یو څو کاله وروسته هم کیدای شوی او افغانان ډېرې ستونزې لري، د هغې حل کولو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. هغه وایي اوس هم په یو شمېر چک پواینټونو کې موټرې درول کیږي او کومه ښځینه سره چې محرم نه وي له موټره یې ښکته کوي. د طالبانو داسې اقدامات د خلکو زړونو کې دوی ته نفرت زیږوي او د خلکو او امارات ترمنځ فاصلې رامنځته کوي. نو پکار ده چې له داسې اقداماتو ډډه وشي. په زوره حکومت کول بقا نه لري او د افغانستان تیرو تجربو دا ثابته کړې ده. نوموړی وایي نظام کې اوس هم په پراخه پیمانه مالي او اداري فساد روان دی او طالب مشران یې مخنیوی نه کوي. که داسې حالات روان وي نو خلک به په پخواني نظام شکر وباسي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د جنرال مبین د څرګندونو په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.